د ژمن رادیو تلویزیون درنو لیدونکو لوی اختر مو مبارک او قربانۍ مو قبول شه. د ژمن رادیو تلویزیون له لارې د اختریزو خپرونو کې درته دا ځل د اشپزخانې له برخې یوه خپرونه لرو. دا خپرونه موږ له خپل همکار او ملګري نظیر سره تیاره کړي چې د موږ ته له اختر یوه ورځ وړاندې په خوست کلندر ولسوالۍ کې کوم ثبات چې و په هغې کې به د ده هغه اشپزي وګورو چې د موږ لپاره څه پخه کړي دي، څه ډول یې پخوي او څه ډول یې مخکې وړي. نو ورځو نظیر ته او د سره خبرې کوو. زموږ ملګری سروري صاحب ناست دی، خالي خوراک کوي. دی د کار نور نه دی، نو دی به شی له نسته. ښه لږ بدرنګ ما ته هم راوړه. سلام نظیر جان. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ شکر ده. اختر دې مبارک شه او
البته اختر خو سبا ده خو خیر نن سر له اوسه د مبارک ډېره مهرباني تاسو د مبارک شي ټولو لیدونکو د مبارک شي اختر نن راغلی موږ لپاره مو دغه د تیاری نیولی چې شی پخوئ دې کې څه دي یو خو روش دی او بل دویم اوس وریژې پخوم تاسو به د وریژې بندوئ زه به وریژې خو سلسي نه بندوئ که نه سلسي نه بندوم نه لږه فشار دې واخلي پخه شي هغې نه بعد بیا د وریژې دغه د روش په اړه راته وغږېږه څه ډول دې تیار کړ څومره غوښه دې راوړې وه او څومره ملګرو لپاره تیار شوی وریژې روش خو هغه ده غوښه یې 6 کیلو ده 8 کیلو ده که 6 کیلو روش دپاره ده او 2 کیلو د وریژې دپاره ده مکمل 8 کیلو شوه بلکل دغه 6 کیلو وریژې غوښه چې ده دغه تقریبا د 10 کسانو لپاره ده او 10 کسانو لپاره بسنه کوي 10 کسانو لپاره ان شاء الله چې بسنه کوي دغه روش کسان کې وریژې مسره دي دغه روش په کومه برخه غوښه کې ښه تیارېږي مثلا د چرګ په غوښه کې د خوسکي په غوښه کې د لوی مال په غوښه کې یا د هغه په غوښه کې سرلي روش خو د وزې په غوښه کې د وړه مال او بل د خوسکي په غوښه کې ښه برابرېږي اوس تاسو څه شی چې ورته واچول موږ ویډیو کړې ده موږ به هغه شرټونه پاس پې اچوو خو تاسو لپاره فقط دومره وایو چې دی هغه تاسو معلومات درکړي لومړی خو هغه شوه غوښه شوه دیګ ته مو اچوله ورپسې بانجان مې پاسه پکې ایښودله بیا لوګان دغسې پستو کې سره دا به صفا اول ومینځل شي بیا هغې نه بعد بیا د غوښې په سر نه کېښودل شي هغې نه بعد بیا د ادرک شو مرچ شو پیاز شوله بانجان خو مې وویلې دانیا شوله دا به وراچوي پاسه به لږه مالګه په واچوي چې د هغې د خوند او ذایقه بدله کړي جوړه کړي خپل د هغې دیګ په اندازه په مطابق دومره به مالګه واچوي ډېر ښه ده یو ډېر ښه دیګ دی ماشاءالله دغه دیګ بخار هم بیخي غټ دی انعام جانه که تاسې یو ځل دغه دیګ بخار هم واخلئ سروري صاحب هلته خوراک کوي هغه به هم راځي هغې سره به هم خبرې کوتلی نه شي ځکه دی خوراک کوي موږ دلته په خپرونه مو مصروف یو دغه روش چې مثلا څومره وخت کې تیارېږي څومره ټیم نسی او مثلا تاسو غوړي ور اچوئ څه ډول دغه نوره برخې غوړي اول کم سر ور اچول کېږي ځکه چې لاندې دیګ چې ده هغه ونه سوځي د دې دپاره غوړي اول لږ ذره به ور اچوئ چې غوښه ونه سوځي لاندې اوبه نوره اوبه نه ور اچول کېږي روش کې به خپله هغه وي غوښه چې منځی کېږي په هغه غوښه کې لږ ذره اوبه پاتې وي هغه چې بخار ته واچول شي هغه خپله اوبه سره هغه کې وزده هم استفاده کوو اول سر لاندې وزده اچول کېږي د هغې د وزدې پاسه بیا غوښه اچول کېږي روش خو به انشاءالله بیا وروسته ومڅکو او خوند به یې وګورو دغه وریژې څه ډول پخېږي مثلا دا بریاني وریژې تاسو څه ډول تیاروئ دا هم که لیدونکو دغه به لیدونکو ته موږ په عملي ډول هم وښیو چې دی څه ډول تیاروي څه شی پې کوي هغه کې موږ له ده سره خبرې هم کوو هغه به هم کوو نو نور داسې څه دي چې تاسو تیار کړي دي او نن به دغه زموږ د دغه خوږو همکارانو ته نور شنه هندواڼې دي او پیپسۍ دي او پای دي او پیپسۍ دي وږی خو نه یې وږی تر اوسه پورې خو نه یم ځکه چې زه یې خپله برابروم وخت دې کتلی وخت خو مې کتلی ده وخت تېر ده ملګرو او لیدونکو زموږ خپرونه به دوام لري نورې برخې به هم تاسو ته ښایو کله چې دغه نظیر زموږ ملګری وریژې تیاروي هغه به هم تاسو وګورئ چې بریاني وریژې څه ډول پخېږي او د هغې تر څنګ کله چې روش پوخ شي تاسو به د روش کتلی خو شئ خوړلی خو یاست هم نه شئ خو اختر دی تاسو هم پخه کوئ قربانۍ به مو کړي وي نو په دې اختر کې تاسو زده کړئ او خپله زده کړئ او نورو ملګرو سره دوستانو سره یې پوخ کوئ ځکه وخت هم ډېر وي وخت په اختر کې عموما ډېر وي زدا به یم کې که خراب شوم هغه توان نه دی که نه دو پیازه که لږ دو پیازه باندې ورته وغږېږي دو پیازه باندې که لږ ورته وغږېږي هغه څه ډول تیارېږي دو پیازه خو لومړی به غوړي ور اچول شي دیګ ته بیا ورپسې غوښه واچول شي هغه غوښې په سر نه به لږ پیاز واچول شي اول وار کې هغه یې غوښې سره چې لږ پخه شوه پیاز
دویم ورته بیا پیاز واچول شي دوی ته وایي د پیازه دې ته وایي بیا د پیازه او خوند خو یې ما څه کلی ما څو ځلې خپله پخه کړې او خوړلې لیدونکو تاسو ته هم زه انعام وایي چې ما ته یم پخه که صحیح ده تاسو ته یو غوښتنه مې دا ده چې هر وخت دغه د کړایۍ نه یا د کورمې نه چې موږ تاسو کورمه ډېره پخودي نه لږ راووځئ دغه نوی ډول خواړه تیار کړئ چې خوند باندې یې پوه شئ که نه اوس خو اختر دغه غوښه هم ډېره ده که خرابېږي دویم ځل بیا پخوئ نظیر جان څومره وخت نیسي دغه د ستا د وریژو دیګ دا خو تقریبا 40-50 منټه دا روش ټیم نیسي زه وږی یم او ته 30-50 منټه کوې دا خو ګورې نامه ظلم نه دی او وریژې به کله تیاروو انشاءالله وریژې خو تقریبا نیم ساعت کې انشاءالله تیارېږي وروسته چې کله تیاروي ما ته به یو غږ وکړي انشاءالله لیدونکو موږ تاسو باندې د دغه سیمې ځینې شټونه ګورو ښکلاوې ګورو او د دې ترڅنګ دا چې موږ غوښتل دغه دیګ په آزاده هوا کې ترسره کړو دغه اشپزي په آزاده هوا کې وشي خو دلته موسم بیخي باراني ده او موږ نشو کولی چې دغه دلته پخه کړو نو هیله مو دا ده چې تاسو به دغه وریځ انعامه تاسو راواخلئ بیخي تورې وریځې راغلې زما عینکې هم لږې تورې دي دا به هم لرې کم خلک به وایي چې دا یې ولې اچولي او دا به هم لرې کم دلته به یې بسته کړمه نو تاسو چېرته مه ځئ له موږ سره پاتې شئ دغه سیمې ځینې ښکلي ښایسته کلیپونه هغه شټونه چې زموږ همکارانو اخیستي تاسو هغه وګورئ وروسته ورځو نظیر ته چې هغه وریژې څه ډول پخوي درنو اوریدونکو زموږ خپرونه دوام لري وروسته به د بریاني وریژو چلم تاسو ته وښیو او هغې پخولو ترڅنګ به دغه خپرونه به هم روانه وي همداسې زموږ همکاران دي دوی دلته نظیر سره مرسته کوله که څه هم ډېر بدرنګې وړه کړي نه دي دومره یې خوړلي دي وړه نه دي خو خیر انعام جانه اختر دې مبارک شي ډېره مننه عادل ګل تاسو دې مبارک سي او د ټولو لیدونکو او اورېدونکو څوک چې غوږونه زموږ اوري د دوی دې اختر مبارک سي او خدای دې بختور اختر دې وګرځوي ډېره مننه خیر اوسې څو ورځې مخکې زموږ اختر وکړو خیر اوس بیا راغلی سروري صاحب مهرباني ډېره مننه عادل صاحب په یوې ښکلې خپرونه چې همکارانو سره ترتیب کړې ده زه هم د ژمن راډیو ټلویزیون ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته د لوی اختر مبارکي وایم هیله لرم چې اختر یې په سوکالۍ او ښه ژوند سره تېر شي ډېره مننه تاسو دواړو نه څه شی مو وکړل دغه نظیر سره مو څه شي برخه کې کومک وکړ ولا موږ خو چې راغلو بس دلته چې لومړی کښته شو دا کوم ملګري ټولو وسایل ته دې ځای راورسو نور وتښتېدلو او تاسو پاتې شوئ څوک غره ته ختلي دي څوک هلته ټپې وایي څوک چې کوي موږ دا نظیر بیا د دفتر کې مو ځینې چارې یو ځای سره کوو نو دلته ورسره پاتې شولو ترکاري مو سره ترتیب کړه ځینې شی چې د ضرورت هم تاسو زه یوه ټوکه ونه کړم یوه دا ده زموږ یو ملګری دی صمیم نومېږي ده ورته وویل چې د واوره راوړه هغه روانه کړې هلته اوبو کې خوا وینځله یې دا چې پرېمنځل هغه د هګۍ یوه ټوکه ده سړي چا سره خلطه کې هګۍ وي مونږ وي ورته وایي هغه کې ووایي هګۍ نو دی لګت ورکړې وه هغه ته یې ورخطا کړې وه سړي ورته ویل چې څه یې کړي ویل یوه بله لګت ته دې ورکړه هېڅ شی نشته نو صمیم که اوبو ته واوره رسولې وه هېڅ شی به هم نه چا راوګرځول ها چی چې دې راګرځوي ما ته به داسې کوله ته به اوبو کېږدله خلک ته لږ یخه سي تاسو کومه برخه کې همکاري ډېره وکړه دغه بدرنګ ډېر لږ جوړ کړ همکاري خدای وکړو چې اول به دا تل مخې نه لږ لرې کومه یو نه پاتې نشي هېڅ شی نه دی پاتې نور یې ټول وخوړل یو نه پاتې دغه بدرنګي ډېر خوند کوي که ما وزن دپاره م کوي ډېر خو غوټ نه یم خو خیر نه انشاءالله نه یم څه شي وو چې یې پاخه کړل نظیره شو خو ماشاءالله بیخي ښایسته اشپزي کوي
او د ده لاس خو ماشاءالله بیخي خوږ دی د ده د لاسو تاسو سترګې چې شي دي سترګې مو چاته دي سترګې خو زه دا دیګ ته کمرې ته چې د دې لاسو برکت مو دفتر کې تللی ده ماشاءالله مالګه ماشاءالله نه استعمالوي دې برخې ډېر توجه کوي او نن خو چې هر کم په دا ناوخته چې وي خو خوند وي نه د دا خو دې په دې کې دا ناوخت را باندې کې او یا څه دا ستا غیبت نه کوي فقط در باندې اوري او نن نو جدا د غوښتنه کوو چې مالګه نه واچوي ما ورته ووایي چې مالګه استعمالوه عادل صاحب ښه چې یوه کاچوغه دې واچه نورو خوا ته ټوکه خپل عادت پر ځای کړه خو دې کې مه وراچوه او بله دا ده چې دغه د لږې مالګې علاج کېږي خو که زیات کېږي بیا نه کېږي دا ستونزه شته ویاړ صاحب په ډېر ورته وایي خیر چې تاسو مالګه خوښېږي لږ به د سیمې په اړه مو غږېږو دغه سیمې ته خو مخکې مې یو ځل راغلي وو تېر لوی اختر کې فکر کوم راغلي وو ښایسته سیمه ده تاسو څنګه منظورونه خوند اخلئ که نه طبیعي سیمې طبیعي خبره لا هم ښایسته وي د خوست ټولې سیمې ډېرې ښایسته دي زه ویاړ صاحب زیاتره سیمو ته تللي لکه څپري سیمه سوه د سنګزي میدان سولو دا قلندر ولسوالۍ سوله تڼۍ ولسوالۍ خپل هم ښایسته ده درېږي سیمې دي نورې دي دغسې کې طبیعي جوړې چې راسې د خلکو مراویت درسره ډېره ده هلته د اوبو سیستم هم برابر وي کېناستا ځای هم وي نو واقعیت د چکر لپاره تر ټولو بهتره ځای داسې اوبه وي او د کېناستا ځای وي نو نن موږ دلته رالو دا اوس کوم کس تېر شو نن هم چې موږ دلته راغلي یو هغه کوم کسان چې موږ ورسره ولیدل زموږ یې ډېر ښه راغلاست وویل او موږ سره یې ډېره مرسته وکړه او یوه خبره دا وه چې نن ډېر باراني موسم دی زموږ دغه حالات لږ ګډوډ کړي دي یو ځای کې نن ناست یو د باندې داسې باراني هوا د بیخي هغه دیګ خو نه پخېږي نور چکر وهل کېږي خو دا دیګ نه پخېږي نو راغلو دلته مو دغه پیل دا د سیمې په هکله به زه دا دومره مو وایم لکه تېر اختر کې هم موږ راغلي وو تا یادونه وکړه نو په دې خاطر باندې چې که بیا یو ځای ته سړی ځي دومره د خوست په دا دومره ډېرې طبیعي او ډېره ښکلې سیمه او یو ځای ته دوه دفعې درې دفعې ځي نو د دې یوه ځانګړنه دا ده چې موږ هلته یو څه لیدلي خوند مو لیدلی داسې دغه غره ته چې ګورو دا شاته زموږ غر ده مخ باندې لکه دیوال غوندې داسې جګ شوی او ونې ډېرې ښایسته پکې شنې شوي ونې پکې شنې لیدونکو ته به یې یو نیم شاټ ښایو شاټونه به لیدونکي چې وګوري زه دا وایم چې دې ځای انتخاب چا کړی ده دا انتخاب ما نه ده کړی زه پیغام نه به تا کړی نه ما نه ده کړی منیر بهار دغه ځای انتخاب کړی و او ځینې ملګري وو چې بیخي دغه سیمې ته نه ورغلي لکه زموږ مشفق صاحب همداشان نور ملګري چې دغه سیمې نه ولیدلې نن راغلل ډېر خوند یې دوی ته هم ورکړ او په واقعیت یو خوندوره سیمه ده موږ ته ګیله دا لري چې ما او د ویاړ صاحب بیخي رایه هم نه ده اخیستې تاسو خپلو کې سره جوړ کړی رایه خو تاسو عدمه ماته وه او عدمه مات خو په دې موسم کې بیخي برابري ده دوی داسې دي زیاتره خپلې سیمې خلکو ته لږ ډېرې ورکوي لکه چې د دې منطقې دوه درې لپاره ستا نیولو پیدا دا چې انتخاب کړی هغه یې دې سیمې دي سیمې نه دی خو لږه حساب وکړه څو نفره دي یوه دوه 15 تقریبا 3 یو خو نیمه نیم کوره څلور که نه وي څلور نفره کوم یو نیمه نیم کوره مشفق صاحب کله وایي منګل یم کله وایي نه یم په حساب نه کوي بلکل لیدونکو ټوکې مو وکړې خپرونه به جالبه وي د دوی څخه وړې خاطرې اورو چې ډېرې لوی هم نه وي صمیم خاطره خاص هم تاسو واورېده مهرباني سروري صاحب تاسو دا په پړ دي خوړلې دي خاطرې نن تېروي مخکې تېره یو خاطره چې وي چې لږه جالبه وي او د اورېدونکي خوند ترې واخلي جالبه خو به زه د لنډه کې خپل ځان یې ور اخلاص کوم دا مسؤلیت له غاړې والم موږ په لاره کې راتللي وو یو څه امونه مو راخیستي وو ځکه دا 15 موټره وو موږ دا 15 موټره وو چې اوله کې موږ نه راخیستو وو هم راواخیستلې چې کله له کوز کار نه راوتلي بیا چې یو داسې یو شل دقیقې مزل هم کړی چې موټر سره به کله یو بل نه مخکې کېدلو یا به یو بل ته درېدلو نو ډېر موټر هم داسې ولیده چې د پیپسیانې راخطا سه د شیشو نه نو په موږ باندې هغه وکړ موږ ویل پوزیشن یې وکړ کار ته یې کړی نو موږ هم یو څه نفر خپل موټر کې څولو ما راځي داسې نه کېږي نو هغه امونه هم پرې اخیستي وو مخکې دې نه دلته راسو یا جا کې مو نه خوړلې خو اوس هم نه دي دا اوس دا خبر څرګنده شوه زموږ تاسې موټر د ټولو غریب وو
غریب نه و غریب موږ خو دوی ته کتل چې دوی شیرین نه راخیستل موږ موږ څنګه چې بله اوسې شی راخلی نو همداسې دوی ماته دي او موږ یې څنګه چل راوخلو دغه چل که اوس تر تېرېدو به ټوله به لاسونه لاندې ایښي او هغسې به یې دا یقین وکړئ چې موږ راتللو موږ یوازې اوبه راواخیستې په لاره کې ما هلته دا انرژۍ بوتلونه مو چې لیدلي؟ ختم وکړ او دا د انرژي بوتلې مو لیده 2-3 ورځې مخکې کې داسې دا سړک باندې راخطا څلې ټانګ ټانګ دې پوښتنه به موږ وکړو چې دا چا کړي دي او مېرمنې سروري صاحب تاسو مو خپله لنډه خاطره کوئ یوه لنډه خاطره به وایم شاید لیدونکو لیدلې وي له دې وړاندې تېر ځل ستاسو یو خپرونه وه له خټې فاملې بیا ویاړ صاحب نه و ویاړ صاحب کیسه دغسې وله چې زموږ یو همکار دی غزا نومېږي بیا دا مو ښکاراوه هغسې هم خوږ هلک معلومې نه ترې چې ستره کم حالت کې دی دا نو بیا ده په کاراوه چې هر څه کوونکو نه په کارېږي نه هغه خو اوس هم ډېر قوي هغه د چې هغه هم په کار کړی هغه په بیخي له لسته باختلی وی نو کوشش مو دا کوئ چې په کار یې کړو نو اطاق کې ناست و دی یو بهانه ورته جوړوي چې په کار کې زه بله جوړوم شیرین درمان بله جوړوي خو دی نه په کارېږي هم په دې سو چې اخر ورته وایي چې کمرې ته وګوره کمره درته ایښې ده مقصد دی په کار نه سو نو چې کله کمره بند سوله او بعد دی په کار موږ جالبه دا چې تر اوسه مو کارولی نه کړی اوس کمره بنده شوه کمره داسې چل ورته کړی چې ریکارډ هم بند کړ بیا مو په لګولی بیا خو نه بیا خو پوه یوسف ډېره مننه سروري صاحب تاسو د وخت نه چې موږ ته مو راکړه او لیدونکو سره خبرې اترې وکړې نظیر ته ورځو هغه د دېګې باندې کړ دی به بریاني وریجې پخوي دغه د بریاني وریجو غم تاسو وګورئ د پخولو طریقه هغې وروسته به بیا موږ څکو او تاسو به مو ګورئ دغه زه ورته وایم نظیر چې دا دغه په هغه باندې دیګ تیښه ده دا د دیګ بیخ کې دغه تیږې څه شیان خښتې دي خښتې دا شیان دا یې لږ داسې منظمه نه ده منظمې نه دی د دې نه انشاءالله دا یې بلد ته به یوه وعده کوې ته خوښ یم ځې خو چې کار دې خلاص کړه ته به بیا کار کوې کومه ډېره مننه تاسو نه مننه خیر اوسئ تاسو شهیدان یاستئ چې بیا به ډېره مننه خیر اوسئ لیدونکو موږ ورځو نظیر ته او له ده سره به د بریاني وریجو په اړه خبرې کوو درنو لیدونکو دغه د نظیر نو په ډېرې سختۍ سره د پروګرام تر دې ځایه راورسوه نظیر انشاءالله هغه ښه وي که نه خوند به یې انشاءالله شیرین درمان کتلی ده دا وڅکه څنګه ده خوند یې شیرین درمان خوند یې کتلی ده راشه خوند یې وڅکه څنګه ده ولو بې ګورو کاره کوي ناوخته خوند یې شته ماشاءالله بس د خوند خو صحیح ده انشاءالله ته کړای چې د پلیټونو یو ځل وخورې هاشمي صاحب چې دا دوی اچوي ماشاءالله دا بیخي ماشاءالله دا که دغه ده انشاءالله که دا ته راځه دغه دسترخوان هم تیار ده ته انشاءالله نه لای ناخلو
دسترخوان یو شاټ ته واخله دغه ملګري ناست دي انشاءالله اکبر دې بیخي وږي دي اتل دې داسې یو څو شاټه به واخلو نور به بیا خپرونه هم پای ته ورسوو وږی به ډېر نه وي وګه خو حال مو وایه نور لږ څو بجې پته نه درلګي سمې خبر نشي کړای خبرې بند کېږي بجې او بس دا ټول د حال به نه وایي د باران له امله دې مخته راورسېده نه والا ښه و داسې په نظیر تکړه و په هسې منظمه په ښه وخت کې برابر کړ او خالد صاحب چې راځه د وریجو یو شاټ اخلو نور به خپرونه پای ته ورسوو ماشاءالله آفرین خوند به یې زه وڅکم چې څنګه خوند یې دی اجازه ده زه به یې خوند وڅکم بیخي انامه ماشاءالله خو دې کې شاګردي ما ورسره کړې بس خدای دې وکړي چې د نظیر دې په لاسونو برکت وي درنو لیدونکو خپرونه پای ته رسوو دا وه زموږ د اختریزه خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې داسې یوې خپرونې چې زه رحیم عادل او د کیمرې تر شا مو سید علم هاشمي تاسو ته حاضرېږو تر هغې مو په لوی او بخونکي خدای سپارم هر چیرې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ